डेफिनेट आर्टिकल دا بس زینو کې خامخا یوز کې یاد ساتئ هغه 5 زینې دي لومړنی دي rivers second newspapers or novels د دې نه مخکې به هم خامخا دا یوز کوو لکه ته داسې وې ته به I brought the مشرق I read the مشرق newspaper definite article means چې داسې یو نون چې هغه سپیسیفیک وي د هغې نه مخکې به دی یوز کیږي زه تاسو ته اگزامپل در کوم زه یو عام خبره کوم I have a pin ما سره یو پن دی جرنل خبره ده خو که زه داسې ویم I have the pin هلکه ما سره هغه پن دی نو مطلب دا یو خاص پن په باره کې اوس خبره کوي بل اگزامپل I met a boy زه یو هلک سره میلاو شوم خو که زه داسې ویم I met the boy who was your classmate زه هغه هلک سره میلاو شوم کوم چې ستا کلاسمیټ و نو ګوره دا یو خاص بوای باره کې خبره ده نو ما وی I met the boy د مې پکې سر کې ولګو definite article دا بس زینو کې خامخا یوز کې کاغه تا یوز نه کړو نو بالکل غلطي او څه ځای نه داسې دي چې دا پکې نه یوز کیږي نو اول هغه ځای نه وایو چې کوم ځای کې definite article دا به خامخا موږ یوز کوو یاد ساتئ هغه 5 ځای دي چې په هغې کې به د ورډ دا به before that noun must دا به لازم وي دا به خامخا یوز کې دا به essential وي لومړنی دي rivers needs د ریابونو نومونه شو یا د سمندرونو وغیره سیز وغیره اوشنز د دې نه مخکې هم لګي rivers د دې نه مخکې به موږ دا خامخا یوز کوو فار ایگزامپل ته د خیالي باره کې خبره کې نو ته به د خیالي داسې نه شي ویلی I visited خیالي wrong the correct one is I visited the خیالي then it will be correct. Another example, Sadariyab. You cannot say, I want to move to Sadariyab. It is wrong. I want to move to the Sadariyab is correct. You got it? Ravi. No, you cannot say just Ravi. You must say the Ravi. The Ravi da bo sar lazimi chi da bo sar mga khamakha use ko. Second, newspapers or novels. تدینا مخکې به هم خامخا دا use کو لکه ته داسې وې چې I brought مشرق ما مشرق روړو مشرق اخبار you cannot say like this تبه I brought the مشرق I read the مشرق newspaper دا به سره خامخا یوز کیږي بل example dawn د dawn به ویل کیږي د صبح به ویل کیږي third holy books مقدس کتابونه چې قرآن مجید دی د مسلمانانو مؤمنانو لپاره او دا رنګه ته Christians لپاره بایبل شو جیوز لپاره تورات شو نو دا به داسې نه وي چې I recited holy Quran دا به غلطي I recited the holy Quran دا رنګي the Bible the Torah دی به سر مخکې یوز کیږي fourth number هغه دی superlative degrees the adjective چې کوم superlative degrees دي هغه سر دا خامخا لازم دی فرض دی دا به سر لګي لکه for example the best boy the most beautiful azan نو دا به سره خامخا لګي fifth number دی زمونږه کلاس کله چې مونږه ته یو نون په ذریعه باندې یو فل کلاس ریپرزینټ کوو لکه مونږه کیمل یادو نو ټول اوخان زمونږه مطلب وي نو مونږه د کیمل د هارس د ډاګ خو دلته یو نوټ یاد ساتئ دا نه چې ته د مین یا ته ومن باره کې خبره کوې او دا ولګې هلته به دا نه لګي دا هم یاد ساتئ لکه داسې نه شي ویلی چې the man is a unique creature of God بلکې دا به وایي چې man is a unique creature of God دغه رنګې د ومن باره کې مې یاد ساتئ چې د هغې نه مخکې دا نه یوز کیږي نو دا 5 ځینې دي چې دې نه مخکې به دا خامخا یوز کوي او که دا د یوز نه کو نو ستا اگزامپل او ستا دا کم سنټنس چې ته کریټ کوې دی کې به ایرر وي دا به غلط وي دا به نه یوز کوې که دا د یوز کو نو ستا دا اگزامپل یا دا کم سنټنس چې ته کریټ کول غواړې دا به غلطي اگزام کې به د نمبر خراب شي کم ځای زیرو آرټیکلز دي نو خبره به تاسو ته زه مختصر کم یو 3 ځای نه داسې زده که چې هغه د زیرو آرټیکل ځای دی معنی هلته دی مخکې یوز کول دغه به صحیح نه دا به غلط وي نو لومړنی دی کنټریز د کنټریز نومونه چې کم دي د نه مخکې ته A یا N یا D نشي لګولی لکه چاینا ته داسې نشي ویلی د چاینا دا به غلطي بلکې صرف چاینا به ویلی کیږي پاکستان you cannot say the Pakistan it is wrong because it is the name of a country so you have to say Pakistan directly I love Pakistan don't say I love the Pakistan it will be wrong second one is cities نومونه چې څومره دي لکه 400 دا مردان پېښور
وات ایور چې کوم تاسو ذهن د اگزامپل راځي د مخکې ته دا نشي یوز کولی دا څه نشي ویلی چې I live in the Peshawar wrong because before the city name you cannot use articles before that right بل اگزامپل ترن نمبر خبر یاد ساتئ چې د لینګویجز نه مخکې مونږ دی نه لګو پښتو مونږ چې کومه ژبه لګیو په هغې خبرې کوو پښتو یا English whenever you are talking in English or you are talking about English you cannot say I like the English. It will be wrong because you are using the before the languages, right? Arabi jabada Arabic. You cannot say I love the Arabic. It is wrong. You will say I love Arabic. Just simple. Da ya en وغیرہ تی مخکې نه use کیږي. Another example is Urdu. دا غیر مخکې مونږ دا نشو use کولی. نو که تاسو زموږ چینل باندې نه وئ نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ په دې کې به تاسو ته different concepts of English language هغه به کلیر شي you will become fluent and you will learn English grammar with a lot of examples right